السلام علیکم، زم بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې د تیزۍ خبرونه راغلي دي. مولانا عادل په کراچۍ کې په جامعه فاروقیه کې خاورو ته وسپارلی شو. وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د ګرانۍ په سختۍ سره نوټس واخیسته. په کاکول کې په آرمي اکیډمۍ کې د پی ایم ای د لانګ کورس پاسینګ آؤٹ وشو. مولانا حمدالله په کاکول کې د آرمي په پاسینګ آؤٹ پریډ کې شامل شو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پن بجلی په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. وزیر دفاع پرویز خټک په نوخار کې تقریب ته وینا وکړه. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په ثوابۍ کې سیمینار ته وینا وکړه. د پیپلز پارټۍ بلاول بټو زرداری د مسلم لیگ د شاهد خاقان عباسی سره ملاقات وکړ. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق په کوهاټ کې د الخدمت ہوم افتتاح وکړه. د مسلم لیگ نون مشرانو ورکر کنونشن ته وینا وکړه. انجینیر امیر مقام په بونیر کې ورکر کنونشن ته وینا وکړه. په پېښور کې په یو کاروایی کې ان په لوی مقدار کې هیروین برآمد کړه. په کراچۍ کې د موټر سایکل په ډبل سورلۍ باندې پابندي ولګولې شوه. په بهاولنګر کې د اتم جماعت یو طالب علم د کور نه اغوا شوه. د راغلو اطلاعاتو مطابق دا ویلې شوي دي چې د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ کامیابي یقیني ده. وایي چې کریس ګیل د موسیقۍ په دنیا کې قدم کېښود. اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې د تیزۍ خبرونه راغلي دي. په کراچۍ کې قتل شوی ممتاز علیم الدین مولانا عادل په جامعه فاروقیه کې خاورو ته وسپارلی شو. د ده د جنازې په مونځ کې په ګڼ شمېر کې خلکو شرکت وکړ.
وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د اسمان سره د خبرو کوونکي ګرانۍ په سختۍ سره نوټس اخیستی دی او هدایات جاری کړي دي چې د ګرانۍ وجوهات معلوم کړي. د زیاته کړي چې دا خبره معلومول غواړي چې د ګرانۍ وجه څه ده، په عالمي منډۍ کې د سیزونو قیمتونه سیوا شوي دي یا بیا په دې ګرانۍ کې د ذخیراندوزو او مافیا لاسونه دي. په کاکول کې د آرمی په اکیډمۍ کې د پی ایم د لانګ کورس د پاسینګ آوټ تقریب وشو. د پاسینګ آوټ تقریب ته آرمی چیف جنرال قمر باجوا وینا وکړه. کتونکو تاسو په سکرین باندې وینئ چې بلې خواته آرمی چیف جنرال قمر باجوا کیډټ محمد فاتح ته اعزازي توره ورکوي. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې وینئ چې په کاکول کې په پاسینګ آوټ تقریب کې مولانا حمدالله هم شریک دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پن بجلی په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. وزیر اعلی هدایت جاری کړ چې د پن بجلی ټولې منصوبې دې په مقرره وخت کې مکمل کړې شي. وزیر دفاع پرویز خټک په نوخار کې تقریب ته د وینا په دوران کې ویلي دي چې وزیر اعظم په یو صورت باندې نه بلیک میل کېدی شي او نه بچاته انارو ورکی. د زیاته کړي دا چې د اپوزیشن نه حکومت ته هیڅ قسم خطر نشته بلکې اپوزیشن په ویښه باندې خوبونه ویني. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په صوابۍ کې یو سیمینار ته وینا وکړه. د وی چې د پی ټی آی حکومت خپل اهداف لګیا دی په تیزی سره حاصلوي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری د مسلم لیگ نون د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات وکړ. بلې خواته په کراچۍ کې بارته په خپل خطاب کې د وی چې وکیلانو همیشه د جمهوریت د بحالۍ دپاره د پیپلز پارټۍ سره شریک تحریکونه چلولی دي. د زیاته کړه چې د حکومت د خاتمې وخت رانږدې شو. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق په کوهاټ کې د اغوش الخدمت هم افتتاح وکړه. د په دې موقع باندې وی چې جمهوریت اسلامي د مخونو نه د نظام بدلون غواړي. د زیاته کړه چې حکمرانانو همیشه عوامو ته دوکه ورکړې ده، د دې نه یې ووټ اخیستی په بدل کې ورله ګراني بېروزګاري او بدامني ورکړې ده. په ګوجرانواله کې د مسلم لیگ ورکر کنونشن ته رانا ثناء الله او د مسلم لیگ نورو مشرانو وینا وکړه. مسلم لیگ نون صوبایي صدر انجینیر امیر مقام په بونیر کې ورکرز کنونشن ته وینا وکړه. د په دې موقع باندې وی چې د پېټرولو د وړو او د چینو د غل حکومت خلاف د جنگ نغاره وغږېده. د پی ټی آی په حکومت باندې بد ټکونه وکړه. په پېښور کې په یو کارروایي کې ای این ای په لوی مقدار کې هیروین برآمد کړه. په دې کارروایي کې ښځه، خاوند او بچي گرفتار کړی شو. د ملزمانو د قبضې نه 140 کیلوګرامه هیروین برآمد شوي دي. د اطلاعاتو مطابق په کراچۍ کې د موټر سایکل په ډبل سورلۍ باندې د 13 ورځو پورې پابندي لګولې شوې ده. دا پابندي په کراچۍ کې د ممتاز عالم دین مولانا عادل د قتل نه فوراً پس لګولې شوې ده. په بهاولنګر کې د اتم جماعت یو طالب علم د کور نه اغوا شوه. د اطلاعاتو مطابق د اغوا نه پس د دې ماشومې سره بدپیلي شوې ده. د راغلو اطلاعاتو مطابق د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ پوزیشن مضبوط دی. ویلې شوي دي چې د ګټه یقیني ده. وایي چې د کرکټ مشهور کلاړي کرس ګیل د موسیقۍ دنیا کې قدم کېښودی دی. د ګروپ په نوم باندې د ډانس ټریک ریلیز شوی دی. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ
د ټلۍ په بټنه ګوته کېدی او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.